یوه نابینا او په دواړو سترګو ړنده نجلۍ د زړه ارمان صرف د خپل کوژدن د مخ لیدل و. د نجلۍ کوژدن یا نامزاد تل د نجلۍ په څنګ کې و. د نجلۍ نابینایي ورته هیڅ مهمه نه وه، بلکې دا یې په زړه او باطن باندې مین و. نجلۍ به تل خپل کوژدن ته ویل که مې کولی شوی چې ټوله نړۍ وګورم، خو ما به نړۍ پرېښې وه او صرف به مې ته لیدلې. ستا سترګې ستا مخ لیدل مې په زړه باندې یو لوی ارمان دی. څه موده وروسته نجلۍ ته کوم څوک سترګې ورکوي او د نجلۍ دواړه سترګې جوړیږي. نجلۍ ته خپل کوژدن وایي اوس چې کولی شي ټوله نړۍ وګوري، نو ته له ما سره واده کوي؟ آیا خپل ټول ژوند دې له ما سره یو ځای تیروي؟ کله چې نجلۍ خپلې سترګې خلاصوي، ګوري چې کوژدن یې په دواړو سترګو ړوند دی، نو سمدلاسه یې وویل ما چې د خپل ژوند ډیره برخه په نالیدلي حالت تیره کړه، نو اوس نه غواړم چې خاوند مې هم ړوند وي. د خپل کوژدن څخه مخ ګرځوي او د تل لپاره ورڅخه جلا کیږي. هلک خواشینی د نجلۍ څخه ځي او څه موده وروسته ورته یو لیک لیږي چې پکې یې لیکلي وو: زما ګرانې، نور درته هیڅ د ویلو لپاره نه لرم، خو هیله کوم زما له سترګو څخه سمه ساتنه وکړه او زما په شان یې بې ارزښته ونه ګڼې. نو درنو لیدونکو، ډیری داسې خلک شته چې د حالت په بدلیدو سره یې چلند هم بدلون کوي. نو کوښښ وکړئ چې تل یو رنګ اوسئ.